نیکولا ټسلا نن ورځ نړۍ د برېښنا د تولید په حواله سره پیژني، لیکن هغې څو داسې ډارونکي اختراعات هم کړي د کوم پاړه چې یقین کول مشکل دي. په 1896 کې نیکولا یو داسې آله اختراع کړه چې د هغې اندازه دومره وه چې په یو جیب کې اچول کېدی شو، خو نقصان یې دومره چې له غټ څخه غټ بلډینګ یې چپه کاوه. دا آله نوموړي په خپله لیبارټرۍ کې وازمایله چې ګاونډیانو یې دا فکر کاوه چې ځمکه لړزېږي او په ډار سره بهر ته راووتل. بیا ټسلا آله واخیسته او د یو بلډینګ موندلو په نیت ووت. په لار کې هغې ته یو لس منزله بلډینګ مخته ورغی چې مزدورکارانو پکې کار کاوه. نیکولا ټسلا همغه آله د بلډینګ په یوه برخه کې په یو پولادي وسپنه نصب کړه. لږ ساعت وروسته له بره څخه مزدوران په ډارونکي حالت کې په منډه راښکته شول، داسې انګېرل چې ځمکه زیاته لړزېږي. پولیسو ته خبرداری ورکړل شو، لیکن ټسلا بغیر له دې چې نورو ته خبر ورکړي خپله آله یې په جیب کې واچوله او له هغه ځای څخه لاړ. د هغې وینا ده چې که لږ څه نور هم هغه آله پر همغه ځای نصب پرېښودل شوې وه نو پوره عمارت به یې له خاورو سره خاوري کړی و. دا خبره هغې خپله په یوه انټرویو کې ومنله. نو اوس سوال دا دی چې د یو جیب د اندازې عمره آله ځمکه څنګه لړزولی شي؟ په اصل کې نیکولا د دې آلې جوړول هم نه غوښتل، لیکن هغې په یو داسې پروژه کار شروع کړی و چې د یو ځای څخه بل ځای ته انرژي انتقال کړي، او هغه هم بغیر د سیم څخه او بغیر د مصرف څخه. د نیکولا ټسلا د ژوند زیاتره برخه د فریکوینسۍ او څپو په مطالعه کې تیره شوه. نوموړي په دې مسلک کې داسې شیان ولیدل او پرې پوهه شو کوم چې به له دې وروسته هیڅوک داسې پیدا نشي چې په دې برخه کې دومره مطالعه او پوهه ولري. د هغې نظریه وه چې هغه د یو آلې په مرسته د یو خاص فریکوینسي څپې پیدا کوي او هغه په ځمکه کې اچوي. دا وایبریشن په ځمکه کې د موجودو تیږو په مرسته پیدا کیږي. په کوم بل ځای کې د نصب شوي ساتونکي آلې په واسطه نیول کیږي، کوم چې به هغه فریکوینسي ډیکوډ کوي او په انرژي او الکتروني چارج به یې بدلوي، بیخي داسې لکه د کوم غږ انرژي چې د څپو په ډول حرکت کوي. زمونږ نړۍ هر وخت په یو خاص فریکوینسي کې وایبریټ کوي. دا فریکوینسي اوه.83 هرتز څخه واخله تر 33.8 هرتز پورې رسیږي. د ټسلا وینا وه که چیرې هغه کوچنۍ آله د ځمکې په وایبریشن نصب شي نو په ټوله نړۍ به یو تباه کوونکې زلزله پیښه شي. خلکو د دې خبرو په اورېدو سره په نوموړي ریشخند وواهه، لیکن اخر هغه ورځ راغله کله چې ټولې نړۍ نیکولا ټسلا د یو قابل ساینسدان په توګه ومانه. زمونږ په ورځني ژوند کې شاید زیات داسې شیان وي د کوم تر شا چې د نیکولا ټسلا لاس دی. د برېښنا څخه واخله د نړۍ په هر ګوټ کې د موبایل تر خبرو پورې په ټولو کې د نیکولا ټسلا لوی لاس دی. له دې څخه وړاندې د برېښنا انتقال له یو ځای څخه بل ځای ته ډېر ستونزمن کار و. حتی په یو څو مترو کې به انتقال ترسره کېده او هغه هم بغیر د یو وړوکي بلب څخه نور هیڅ نه چلول. لیکن د نیکولا ټسلا په واسطه د الټرنیټینګ کرنټ د ایجادولو وروسته د ټولې نړۍ مخامخ خپل ځان یو قابل انسان ثابت کړ. دا د نوموړي د زندګۍ هغه وخت کله چې خلکو دا بالکل سیریز بللی و، ځکه چې اوس هغه برېښنا چې لومړی په مستقیم چارج حالت کې صرف د 100 مترو په فاصله کې انتقالېده، هغه یې په یو داسې ځواک باندې بدله کړه چې په زرهاو کیلومترو لرې فابریکو او صنعتي ځایونو ته په ډېره چټکۍ سره انتقالېږي. د دې نه علاوه ټسلا د هایدرو الکتریک پاور سیسټم هم اختراع کوونکی دی، د کوم نه چې نن ورځ امریکا 41 سلنه برېښنا او چین 95 سلنه برېښنا تولیدوي. دا هغه نیکولا ټسلا و کوم چې به نړۍ ته د بې سیمه ارتباط تحفه ورکړه. دا د هغه اختراعات دي کوم چې نړۍ نن ورځ په زیاته کچه استعمالوي. خو آیا تاسو پوهیږئ چې ټسلا په خپل ژوند کې له 300 څخه زیات شیان ایجاد کړي؟ خو اخر ولې دا ټول ایجادات د نړۍ تر مخه پټ دي؟ مثلا الټرنیټینګ کرنټ خو هغه ایجاد کړي، لیکن هغه اوس غوښتل چې د وایرلیس کامیونیکیشن یا بې سیمه ارتباط په څېر برېښنا ټولې نړۍ ته بغیر له کوم سیمه انتقال شي. د نیکولا ټسلا سره بیخي زیات علم و، خو لیکن د یو شي بې حده کمبود و او هغه و پیسه. هغې خپله یوه نظریه واخیسته او د جی پی مورګن تر څنګ لاړ او د مورګن هغه نظریه خوښه شوه. هغې ټسلا ته د $1.5 لک د پڼ ورکولو فیصله وکړه. برېښنا بغیر د سیم د انتقال لپاره ټسلا په نیویارک کې زیات تجربې شروع
کړي. په دې تجربو کې یو ټاور هم د کوم په لیدو چې خلک زیات ویریدل او اکثره خلکو شکایتونه وکړل. د دې لپاره ټیسلا خپل تجربه په کلوراډو کې شروع کړه او هلته یو نوی 180 فوټه اوږد ټاور جوړ کړ په کوم کې چې له ضرورته زیاتې پیسې ولګېدې. د ټیسلا باور و چې هغه به د دې ټاور په مرسته ټولې نړۍ ته بغیر د سیم څخه برېښنا خپره کړي او هغه هم د ځمکې د طبیعي وایبریشن په استعمال سره. جی پی مورګن کوم چې ټیسلا ته د دې تجربې لپاره د پند ورکولو فیصله کړې وه هغې په دې وخت کې الکتروني سیمونه او د برق د سامان آلاتو په کارخانو کې ډیر غټ پانګوال وو. د دې نه علاوه په امریکا کې د زیاتو میسو د قانونو په راویستلو کې د جی پی مورګن لاس و. هغې ته شاید د دې اندازه شوې وي چې ټیسلا به په خپله دې پروژه کې کامیاب شي او که اگر داسې وشي نو دا کار به د هغې د سیمونو او نورو صنعتونو ته یوه لویه ضربه وي. نو د همدې لپاره هغې ټیسلا ته د پیسو ورکولو څخه نه صرف انکار وکړ بلکې نور پانګوال یې هم منع کړل چې هغوی د نیکولا ټیسلا په پروژه کې هیڅ پانګه اچونه نه کوي. نیکولا ټیسلا چې کړي وو نو څه به یې کړي وو. د نورو څو کالو لپاره هغه د بې سیمه برېښنا د جوړولو خوبونه لیدل او کله چې هغې دا نړۍ پرېښوده نو د نورو 10 کالو لپاره حکومت د هغه په میراث قبضه اچولې وه. د هغې چې څومره د پلټنې اسناد و د څو کالو لپاره یو راز جوړ شوی و او د هغې څخه وروسته هم د زیاتو خلکو باور دی چې تر نن ورځې پورې د نیکولا ټیسلا د بې سیمه برېښنا فرموله نه ده ښکاره شوې. نو اوس سوال دا راولاړېږي چې آیا نیکولا ټیسلا ته کومه داسې پټه فرموله معلومه وه؟ آیا رښتیا هم هغې په یو وړیا برېښنا جوړولو کار کاوه؟ د ځینو ماهرینو خیال دی چې نیکولا ټیسلا د ځمکې وایبریشن په اړه دقیقه پوهه درلوده او شاید هغه د دې وایبریشن په استعمال سره هغې په نړۍ کې یو نوی برېښنا تولید کړې وه. هغه په خپل ژوند کې دا خبره کړې وه که چیرې غواړئ د کایناتو د رازونو په اړه وپوهیږئ نو د دې لپاره انرژي فریکوینسي او وایبریشن په اندازه سره پیل وکړئ. شاید هغه حقیقت وایي ځکه چې د ده تر مړینې وروسته ساینسدانانو د فریکوینسي او وایبریشن په اړه پلټنې پیل کړې نو هغوی د دې په لیدلو سره زیات حیرانه شول چې د نړۍ یو شی په یو خاص فریکوینسي سره وایبریټ رامنځته کوي. د یو شي د فریکوینسي په پوهېدلو سره د یو لرې ایښودل شوي شي پورې په واقعي توګه نه صرف هغوی انرژي انتقالوي بلکې هغه په کنټرول کې هم راوستل کیږي. د مثال په طور دې دوو آلاتو ته وګورئ. د دوی فزیکي طور هیڅ ارتباط نشته. د دوی د دواړو فریکوینسي یو ډول ده یعنی دا په یو ځل کې کاږلو سره په یوه ثانیه کې 440 ځله وایبریټ رامنځته کوي. د حیرانتیا خبره دا ده چې د یوې آلې په کېکاږلو دوهمه آله په خپله وایبریټ پیدا کوي. If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. نیکولا ټیسلا چې د کومې بې سیمه برېښنا د انتقال خبره کوي هغه شاید څه داسې وي. شاید هغې ته کومه پټه فریکوینسي معلومه وي لیکن هغه اسناد تر نن ورځې پورې نادرکه دي. تاریخ ګواه دی چې په تیرو 1.5 سل کالو کې چې څومره جګړې شوي نو هغه زیاتره د تیلو په سر رامنځته شوي. د خلیج جګړه، د کویټ د تیلو جګړه، د عراق جګړه او حتی د لومړي او دوهم نړیوالو جګړو زیاتره عملیاتو کې یوازې د تیلو زیرمې ټارګټ شوي وي. د کومې سوځېدونکې انرژي په سر چې دومره زیاتې جګړې شوي د فکر کولو خبره دا ده که هر چا د ځمکې د فریکوینسي په استعمال سره وړیا برېښنا یا وړیا انرژي جوړوله نو بیا به د دې تیلو په نړۍ کې هیڅ ارزښت نه و. د دې ټولو شیانو سره سره د ټیسلا نور څه داسې اختراعات دي کوم چې له بنیاده یا ختم شوي او یا د نیکولا له مړینې وروسته پر هغې هیڅ کار نه دی شوی. لکه د مثال په ډول ډیت ری بیم دا د نیوکلیر بم په څیر یو ماس ډسټرکشن ویپن دی یعنی ډلهیز اختلال کیدونکي اتومي بم. په 1934 کال کې نیکولا په یو انټرویو کې وویل چې دا ویپن په زرهاو میله لرې د لکونو خلکو د مرګ سبب ګرځېدلی شي یا تر کومه چې ځمکه موږ ته اجازه راکوي. دا د ټیسلا یو نوی الکتروني ویپن و چې 50 میلیونه وولټه تودوخه پیدا کوله. د لا پوهېدو لپاره دا به ووایو چې د آسماني برېښنا په پیدا کېدو سره چې څومره وولټه پیدا کیږي دا ویپن به د هغې څخه 1.6 ځله زیات وولټس پیدا کوي. د دې نه علاوه نیکولا ټیسلا د تاټ کیمرې نظریه هم وړاندې کړې وه لکه څرنګه چې یوه کیمره هر څه ثبت کولی شي. کوم څه چې زموږ سترګې لیدلی شي همداسې د ټیسلا نظریه وه چې زموږ خیالات هم فوټوګراف کیدلی شي. لکه څرنګه چې انسان د څه شي په اړه فکر کوي هغه به په تصویري بڼه دوی ته ښکاره کیږي. د نیکولا دې تاټ کیمرې که څه هم څه عملي شکل اختیار نه کړ لیکن هغې له دې نظریې څخه د ځینو په هڅه کې په 1995 کې ایکس
بیټري اختراع شوه. نیکولا ټسلا یو داسې ساينسدان او انجینر دی کوم چې هیڅ کله هم د پیسو لپاره کار ونه کړ. که هغه غوښتي و شاید له خپلو اختراعاتو څخه یې زیاته پیسه ګټلې وه، خو کله چې هغه مړ کېده د هغې سره دومره پیسې هم نه وي چې هغې خپل د هوټل بیل پرې ختم کړی و. د هغې مرګ هم تر نن ورځې یو پټ اسرار ګرځېدلی دی. 1 د جنوري 1943 هغې د هوټل په یو تاک کې ساه ورکړه. د هغه وخت حکومت ویل چې دا د یو طبیعي مرګ له امله مړ شوی، خو د خلکو یو لوی تعداد په دې باور دی چې نیکولا ټسلا وژل شوی دی. خو اصل حقیقت څه دی؟ آیا هغه اسناد له 10 کلو قبضې وروسته خپاره شوي او که تر اوسه د نیکولا څه رازدار اسناد په کوم کونج کې پټ شوي دي؟ دا شاید راتلونکي وخت په خپله ووایي. هیله ده چې زموږ دا ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تاسو د دې ویډیو په نشرولو او زموږ د دې پیج په فالو کولو سره زموږ ملاتړ کولی شئ. ملاویږو به په یوه بله معلوماتي ویډیو سره. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.